الدین او چراغ یو کلی کې الدین نومي هلک اوسېدو چې د هغه عمر 12 کاله و. هغه یو پلار و، یوې مور وه او یو الدین و. هر به یې مزدوري کوله او ډېر خوشحاله ژوند یې تېرېدو. له بده مرغه پلار یې بیمار شو. پلار یې په بیمارۍ کې یو څو ورځې تېرې کړې چې مړ شو. الدین هم خپه و، مور یې هم خپه وه، ځکه الدین 12 کلن و او څوک یې په کور کې د ګټې وټې نه و. ډېر غربت پرې راغلی، بد حالې شو او په کلي کې د ټول نه غریبانان دیو شو. الدین مور به په کورونو کې کار کولو، هغوی به ورله لږې لږې پیسې ورکولې او خپله ګزاره به یې پرې کوله. یوه ورځ د الدین د کره ناشنا سړی راغلی، ور یې ورته ووهلو او ورته یې ویل چې زه د الدین تره یمه او زه د چین نه راغلی یمه. دوی پرې اعتبار وکړو او خوشحاله شو چې زه څوک خو راپیدا شو، اوس په زموږ ګټه وټه زموږ دا تره کوي. الدین ډېر زیات خوشحاله و او مور یې هم خوشحاله وه، ځکه د نیستۍ ورځې پرې بیا تلو واله وې. الدین له به بهر ته چکر هم ورکولو او په دوکان کې به یې ورله میوې هم اخیستلې. یوه ورځ د الدین تره د الدین مور ته وویل چې دې زه د ځان سره په لرې سفر چکر له بوځم. الدین مور ورته هم انکار ونه کړو، وایي خیال یې ساته، هوږ درنه نشي، ځان سره یې بوځه. الدین خپل تره د ځان سره روان کو او د ځنګل په طرف باندې روان شو. د ترې الدین ته وویل چې زه تا ته څه هم ویمه هغه به ته کوې، انکار به پکې نه کوې. په ځنګل کې روان وو، نو چې یو ځګي ته ورسېدل، هلته کې یو غار و، یو کویې و. د الدین تره الدین ته وویل چې ته دې کویې ته کوز شه او دغلته کې یو چراغ پروت دی، ماله به یې راواخلې. الدین یریدو او ویل یې چې زه خو نشم کوزېدی. تره یې ورته خار شو، ته دې کوهي ته هم نشي کوزېدی، شابه کوز شه. الدین د خپل تره خبره ومنله او کوز شو. د کوزېدو نه بعد الدین وکتل چې په غار کې ډېر شی سره زر پراته دي، چاپېره هیرې جواهرات مزې او مزې دي. خو د الدین تره الدین پوهه کړی و چې ته به دې نورو سرو ته او جواهراتو ته هیڅ نه وې، صرف به لاړ شي او هلته کې به یو چراغ پروت وي، هغه چراغ به راواخلې. نو الدین هم دغسې وکړه، چراغ یې راواخیستو او واپس را روان شو. کله هم د کوهي خولې له راغلی، نو تره یې ورته وویل چې ماله دا چراغ راکه. الدین ورته ویل چې نه، زه به بره درخیږمه، بیا به درله چراغ درکړو. خو تره یې ورته وویل چې نه، ته مه راخیږه، ماله صرف چراغ راکه. تره یې په غوسه کې راغلی او ورته یې ویل زه ستا تره نه یم، بلکې زه یو جادوګر یم. او وټ ګټ یې راواخیستو او د غار په خوله یې کېښودو. الدین په دننه غار کې رابند شو، خپه و، پریشانه و، ځان سره یې سره هم راجمع کړي وو، په جیب کې یې ښودي وو او ځان سره یې ته ډېر شی جمع کړي وو. خو بهر د وتو لار نه وه. هغه جادوګر د غار په خوله کې غټ ګټ ایښودی وو. الدین په چراغ ځان سره لوبې کولې چې په دې کې یو پیری راښکاره شو او الدین ته یې وویل چې مه یریږه، ستا په زړه څه خواهش دی. نو الدین ورته وویل چې ما د دې غار نه بهر وباسه. نو پیري دا ګټ لرې کو او الدین یې بهر راویستلو او ورته یې وویل چې دا سره هم ویسه او چې کله هم ته په مشکل کې دا چراغ مږه، زه به تا ته حاضرېږم. الدین کور ته راغلی او مور ته یې ټوله کیسه وکړل او سره یې ورته راوړل. ټول ډېر زیات خوشحاله وو او دې نه بعد دې خوشحاله زندګي تېرېدله. نو د کیسې نه موږ ته دا معلومیږي چې په هر چا یقین مه کوئ. د دې سره سره د هر مشکل نه بعد اسانتیا راځي. ویډیو خوښه شوې شیر یې کړئ او که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ.